السلام علیکم دوستانو د چا یو حاجت هم نه پوره کیږي یا دعا یې نه قبلیږي یا غواړي مثلا یو خواهش یې د هغه پوره سي خو له ډېره وخته نه پوره کیږي، یو جایز ارمان په زړه کې لري، یو مراد د غواړي چې تر سره سي، دغه یوه وظیفه دې وکړي انشاءالله دا ټول مشکلات به الله تعالی حل کړي. دوستانو دا یو آیات ده، ډیر کوچنی ده خو داسې له طاقته ډک ده او داسې پر تاثیره ده که تاسو ته زه ووایم چې تاسو یقین پر الله باندې بروسه پر الله وکړئ، دا وظیفه وکړئ، له هغه نه بعد چې کم کار کې تاسو کم مقصد کې کامیابي غواړئ، کم حاجت د پوره کول یې غواړئ او کم خواهش د پوره کول یې غواړئ او د کم شي لپاره چې تاسو دعا کوئ انشاءالله فوراً به په وخت کې قبلیږي. او د قسمت د بدلولو لپاره چې دعا کوي، د تقدیر لمانځه نه بعد په دعا سره بدلیږي، ځکه چې هغه تقدیر هغه الله تعالی معلق کړی تر دعا پورې وي، نو دعا چې انسان وکړي بیا هغه تقدیر بدلیږي. قسمت بدلول غواړي، قسمت می کوټوي، په هر ځای کې ناکام یاست، په هر کار کې شاته راځي، په هر کار کې له نقصان له تاوانو سره مخ یاست، په هر ځای کې خپل منزل ته نه رسیږي، په مابینځ کې ناکام سي، پیل سي، شاته راسي انشاءالله دغه یوه وظیفه به دې تر خپل منزل ورسوي، دا یوه وظیفه به دې تر خپل مقصد ورسوي، په خپل مقصد کې به دې کامیاب کړي. دا یوه وظیفه به د زندګي ټولې پریشانۍ در حل کړي، دا یوه وظیفه به د زندګي په هر کار کې کامیاب لري، دا یوه وظیفه به د زندګي ستا او د کاروبار تر مابینځ رکاوټونه به ختم کړي، فاصلې به ختم کړي، ستا او د رشتې تر مابینځ به فاصلې ختمې کړي، ستا او د دعا د قبلېدلو لپاره چې هغه مثلا دعا دې نه قبلیږي د هغه لپاره د هغه د رکاوټ لپاره دا ټول به له مابینځ څخه ولاړ شي، ستا او د اتفاق لپاره ستا او د اتفاق تر مابینځ کم رکاوټ واقع دي هغه ټول به په فضل دی الله سره دغه یوه وظیفه باندې انشاءالله ختم کړل شي. تر حد زیات محنت کوونکي، تر حد زیات تکلیف کوونکي بیا هم بار ناکامه کیږي، په یو کار ته لاس واچوي په هغه کې کامیابي غواړي خو محنت تر هغه چا زیات کوي چې هغه محنت نه ده کړی بیا هم کامیابه سوي دي. ګوري یوازې په محنت باندې هم انسان نسی کامیابه کېدلی، خو دا محنت باید پر داسې طریقه وي چې هغه محنت انسان ته معلوم سي دا یو رنګ راوړي. بې ځایه محنت کول، بې ځایه تکلیف کول هم انسان ته هیڅ په لاس باندې نه ورځي. دوستانو هغه یوه وظیفه ده دغه طریقه درته کوم، هغه دا کوچنی آیات ده، وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا. بس دغه معنا دا ده توکل وکړئ پر الله باندې چې هر کار کوئ، که په دنیایي کې کار کې مثلا کاروبار کوئ، تجارت کوئ یا مثلا ستاسو په زندگی کې هر کار وي په هغه باندې شروع کوئ، اولین په توکل دی الله سره شروع ور باندې وکړئ چې دا کار زه شروع کوم یا الله کامیابی او ناکامي ستا په لاس کې ده، زه به خپل محنت کوم، نور کامیابه کول او ناکامه کول دا ستا په لاس کې ده، زما یقین پر تا باندې بروسه پر تا باندې ده چې ته به ماته کامیابي په دې کار کې راکوې. وتوکل علی الله، توکل پر الله باندې، وکفا بالله وکیلا، الله ستا لره کافی ده، الله انسان لره کافی ده. انسان باید له بنده کومک ونه غواړي، انسان باید له هیچا هغه کومک ونه غواړي چې د هغه ټول اختیارات د الله تعالی په لاس کې دي، چې د هغه ساه ایستل د الله تعالی په لاس کې ده. نو انسان باید کوشش وکړي له هغه چا څخه کومک وغواړي چې د دنیا د نړۍ ټولو انسانانو روح او نفس د انسانانو ټول اختیارات د ده په قبضه کې دي، چې هغه یوازینی خالق ذات ته باید هغه ته رجوع وکړي. نو دوستانو د زندگی ما درته وویل چې هر مشکل لري، هر حاجت لري، هر خواهش لري، هر مراد لري، هر پریشانی لري، هر مشکل هر مصیبت دا ټول ختمول غواړي او یو د هوسا د خوشحالي زندگی غواړي او د دنیا هر نعمتونه غواړي. دغه یوه وظیفه چې ده د دې طریقه
زه درته ښیم دا وظیفه کوئ ان شاء الله لغه نه بعد له ځان سره دعا کوئ الله تعالی به ستاسو هغه دعا قبول کړي الله تعالی به تاسو په هغه مقصد کې کامیاب او کامیابی الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي خو یاد ساتئ کومه وظیفه چې کوئ هم توکل پر الله کوئ یقین پر الله مضبوط وساتئ پر وظیفه باندې مضبوط وساتئ او پر الله تعالی باندې بروسه مضبوطه کړئ ان شاء الله د دنیا په یو کار کې هم نسی ناکامه کېدلی د دنیا په یو کار کې هم شاته نسی راتلی نو دوستانو د وظیفې طریقه دا ده چې له کور نه هم وځئ که کاروبار باندې ځئ که مسجد ته ځئ که دغسې وځئ بس کوشش کوئ 50 واره دا دعا وایاست دعا دا ده وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا دا له کوره وځئ یا مثلا په کور کې ګرځئ وایاست 50 واره خو د ورځې کم از کم وایاست پر تسبو یې وایاست دغسې یې پر ګوتو وایاست که زنانه یې په کور کې بهار وځئ سهار وخت مثلا دا داسې وظیفه ده اودس نه غواړي بغیر له اوداسه هم کولی شي کله چې د وظیفه 50 واره ختمه کړه هغه نه بعد له ځان سره چې روان هم دعا کړي په زړه کې له ځان سره ووایه چې کوم حاجت دی هغه الله ته پیش کړه چې د دې وظیفې په برکت سره پوره کړه او کوم مقصد چې و دغه مقصد لپاره دعا وکړه ان شاء الله الله تعالی چې د مشکل کشا ده د هر مشکل د حل کولو لپاره الله تعالی د هر انسان مشکل حل کوي او الله پاک جل جلاله داسې ذات چې انسان بار بار ورځي بار بار سوالګر خپل ځان جوړ کړي الله په در کې الله دغه انسان محنت نه ضایع کوي الله تعالی ضرور د ته ورځ کامیابی ورکوي الله تعالی پر د باندې ضرور یو ورځ د قسمت باندې دروازې راخلاصوي د رزق باندې دروازې ور باندې راخلاصوي او تقدیر یې بدلوي او په دنیا کې د خوشحالي ژوند ورکوي او په دنیا کې د دنیا هر قسم ته نعمتونه چې د تخوخ وي او د غواړي الله تعالی به یو ورځ د ضرور له هغه شان سره وصل کوي کم چې د وختل بار بار الله تعالی څخه یو ورځ نه ضرور براځي ستا دعا به قبليږي ستا وظیفې به رنګ راوړي ستا وظیفه به تاثیر کوي نو خپل کوشش کوه خپل محنت جاری ساته دا وظیفه وکړه الله تعالی مهربان ذات ته الله تعالی به دې کامیاب کړي دوستانو دا وظیفه و د نور وظایفو لپاره هم له موږ سره اوسئ پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله